تاسو ته معلومه ده چې مونږ دا وکولای شو چې هغه تجار سره تجار د امارت د مسؤلینو سره او د خپل مشکلات او د خپل مسله تولیدات بازار موندنه وشي او بازار ته وړاندې شي. خریدار بیشتر در خپل په افغانستان کې دومره خرید او فروش نه لري. داره خیلی کم داره. ډېر او دغه قیمتونه سوري او په کوم قیمت تاسو دغه پلوري؟ کیسه قیمت از ما که میگیریم مثلا به 320 330 به اینجا با فروش ما 350 افغانی است تخم دانه یک کیلو ده 1 کیلو به 350 افغانی و کراشی دې پستا په اړه کوم معلومات راکړئ؟ کیلو است 500 گرم است 1 کیلو از 1000 افغانی است. هغه جګپور چارواکي دغه نندارتون دراغلي دلته خلک تشویقوي چې افغانستان کې دغه تولیدات دلته خپل پیدا کیږي نو خپل ته ترجیح ورکړي. نندارتون جوړ شوی دی چې دلته د افغان کلتور او د افغانانو عنعناتو سره سم ټول شیان خرڅېږي او پلورل کېږي. را سره په خپرونه کې را سره اوسېږي. موږ به د دې تاسو ټول مکمل هغه کوم دوکانداران چې کوم شیان د افغانستان د افغانانو فرهنګ دی هغه به تاسو ته ښیم. ما سره اوسېږي د برنامې درنه لیدونکو دلته زمونږ یو بل ورور دی چې د دې نومځګه کې یو دوکان لري د نندارتون کې د دې سره باید خبرې اترې لرو د دوکان په. سلام علیکم. سنگ خیر چطور هستین؟ بخیر هستین؟ اسم مبارکتان؟ حافظ الله احمدی هستم از نماینده شرکت تجارتی ادوان تسنیم از بادغیس. شما اینجا در چه مدت آمده؟ از کدام ولایت آمده؟ ما از بادغیس آمدیم. پریروز آمدیم. 23 برج آمدیم. دیروز 24 بود که نمایشگاه دیوان شروع شده. دغه نندارتون د څو ورځو لپاره جوړ شوی دی؟ امروز روز دومش است برای 4 روز جور شده است نمایشگاه. و تاسو دلته کوم د هیواد تولید خرڅوي او دلته مو نندارتون ته یې خیر؟ ما هستیم پیسته بادغیس، مغز پیسته بادغیس، این اونا مغز است. یعنی اینا کنجد بادغیس هست. اینا که هست تخم هندانه چی تربوز. اینا که هست کربه بادغیس است. یعنی اینا رو ما تولید میکنیم و خارج هم صادر میکنیم به داخل به تمام ولایات روان میکنیم. څومره خلک دې لیوالتیا لري چې دغه کوم محصولات چې تاسو نمونه واغسل دا واخلي؟ په دننه هیواد کې څومره خلک لیوال لري که په خارج کې خلک لیوال لري چې داخل کوي؟ په خارج بیشتر چیز داره. خریدار بیشتر داره. در خپل په افغانستان کې دومره خرید او فروش نه لري. داره خیلی کم داره. ډېر او دغه قیمتونه سوري او په کوم قیمت تاسو دغه پلوري؟ کیسه قیمت از ما که میگیریم مثلا به 320 330 به اینجا با فروش ما 350 افغانی است تخم دانه. یک کیلو ده 1 کیلو به 350 افغانی. و کراشی دې پستا په اړه کوم معلومات راکړئ؟ کیلو است 500 گرم است 1 کیلو از 1000 افغانی است. دا خپل د افغانستان د خپل د بادغیس ولایت څخه ده؟ به همونجا به 9.5 ساعت تا 12 ساعت تا 13 ساعت تا 1.5 خندان هستن. انواعش فرق میکنه. تاسو دغه پاړه مو ویلې دغه نه خود تاسو په سونه پلوري او په سو اخلي د خپل د هیواد سرمایه ده. بله این سرمایه داخلی به داخل کشور به مصرف میرسه. او سره دغه مغز چې پستا منګ ورته ویل شو کنه او پوسټه کې تنه لري کړای دی قیمت سو او سونه دا 1 کیلو دی او کنه اینا نیم کیلو است قیمت از یک است 9.5 ساعت است 9 ساعت 9.5 ساعت ما سودان داریم. او څنګه واخلو موږ لپاره مراد کوي کنه به شما مراد میکنم به خپل پنجهش کم په دې ټول کې یو پنجه کم میکنم. او هغه لیدونکو ته څه پیغام لري چې د هیواد څخه تیښته کوي؟ تمام هموطنان خو خواهشمند هستم که از تولیدات داخلی استفاده کنم به خاطر رشد اقتصادی کشور ما. ډیره زیاته مننه. کشور ما نجات بیافته. ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو همدا شزو د کم ګډونوال به هم پیدا کو داغه سره به هم خبرې کو او د نور دکاندارو سره هم خبرې اترې لرو. بیننده های عزیز گرامی یوتیوب چینل گلتوت، قسمی که در تصاویر مشاهده کردین نمایشگاه 3 روزه به مناسبت روز دهقان در بادامباغ کابل برگزار گردیده و به فضل خداوند متعال
تمام هموطنان ما در فضای صلح و آرامی از این نمایشگاه دیدن نمودند. ما در جریان ثبت برنامه با جناب معین صاحب وزارت زراعت روبرو شدیم و جای بسا خوشی است که اراکین بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان از این نمایشگاه دیدن نمودند. اکنون توجهتان را جلب می نماییم به صحبت‌های عالمانه معین صاحب وزارت زراعت امارت اسلامی افغانستان. اوس وخت کې د زراعت په پړاو کې څومره کار شوی دی؟ الحمدلله په دغه یو کال کې یا یو نیم کال کې په زراعت کې ډېر زیات کار شوی دی. د زراعت په محصولات کم کار شوی دی، په طبیعي سرچینو کې هم کار شوی دی، او د خلکو په مشکلاتو او د ځنګلاتو په حفاظت کې هم کار شوی دی، او هر مباحث کې الحمدلله امارت اسلامي په دغه نندارتون کې تاسو د زراعتي توکي لیدلي دي تر اوسه پورې شته دي؟ الحمدلله ټول زراعتي توکي دي، ډېر تقریبا ټول چې تاسو وګورئ، تاسو خپل لیدنه وکوئ. دا په دې نندارتون کې د ټول زراعتي محصولات او مالداري او محصولات ډېر زیاته مننه. او دغه نندارتون موخه څه ده چې تاسو جوړ کړی دی؟ او اصل موخه خو تاسو ته معلومه ده چې مونږ دا وکولای شو چې هغه تجار سره تجار د امارت د مسؤلینو سره او د خپل مشکلات او د خپل مسله تولیدات بازار موندنه وشي او بازار ته وړاندې شي، او بیا موږ وکولای شو چې دا بهر صادرات ولرو. الحمدلله په دې کال کې هم زمون کافي صادرات لرو. ډیره زیاته مننه. مولوی صاحب کوم پیغام لري زمون کامره په خدمت کې د لیدونکو ته؟ الله خوشاله. بس پیغام دا دی چې زمونږ ولس په دې سلوي کالو کې په دې شلو کالو کې ډیر متضرر شوی دی. مونږ کوشش دا دی د خپل کلیو مسله د وطنوالو نه د خپل هیوادوالو نه غوښتنه دا دی چې زراعت ته مسله توجه ورکو، او مسله کا د باغداري کې وي او کا مسله په طبيعي سرچینو کې وي او کا مسله په نور زراعتي محصولات کې وي، نو د دوه جناز زمونږ ملک زراعتي ملک ده. نو په ګډه باندې مونږ مسله د خپل د هیوادوالو سره د کار په مخ ته وړای شو. د دې نه د همکاري توکل لرو. ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو دا ډیر د خوشبختي خبره ده چې د امارت اسلامي جګپوړي چارواک راځي د نندارتون ته د خلکو ته تشویقوي چې ترڅو د افغاني او کلتور سره مخ ته شي، زراعت مخ ته یوسي، د افغانستان فرهنګ مخ ته یوسي. دا ډیر د خوشبختي او ډیر د خوښۍ خبره ده. ډیر زیاته مننه مولوی صاحب. فصل کې اکثره د ټول داخلي تولیدات دي. السلام علیکم مولوی صاحب. نوم مبارک. نوم ګل حضرت ده وزارت زراعت. ډیر ښه. نو دا دلته چې کوم تولیدات تاسو په دې نندارتون کې ګورئ دا ټول داخلي تولیدات دي، او دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې دلته عام خلک پوښي چې افغانستان دومره تولیدات لري. د خرید او فروخت هغه خلک چې خرڅي هغه ته پیدا ورسیږي، او هغه خلک چې اخلي خلک به دې پوښي چې افغانستان لکه ډیر څه کړی دی او ډیر زنورم کول ته ضرورت دی ان شاء الله. دغه نندارتون موخه هدف سره لپاره او سره لپاره جوړ شوی دی. هدف شوی دی د لپاره عامه په هاوی لپاره جوړ شوی دی چې عام خلک به دې باندې پوښي چې افغانستان کې دغه تولیدات دلته خپل پیدا کیږي، نو خپل ته ترجیح ورکړي او د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي. صرف د دې لپاره جوړ شوی. مولوی صاحب کرا شو تاسو نندارتون ته ګرځیدلی اوسېږي، څومره د افغانستان خپل فرهنګ دلته غشوي د مواد راوړل شوی او څومره خارجي دي؟ نو دلته خارجي تولیدات تاسو خو ګورئ دا د کې ډیر کم بستر لیدل کیږي. اکثر مالداري سیستم چې کوم ګورئ دا ټول دلته ده دي. زراعت والا چې څومره شي نه دي که زعفران ګورئ ټول دلته داخلي دي په مختلفو طریقو باندې پروسس شوی دي. تاسو د زراعت په مختلفو شیونو کې تقریبا اوس په افغانستان کې تاسو ګورئ غوړي به ان شاء الله لږ وخت وګورئ چې بهر نه افغانستان ته نه راځي ډیر شي نه بداسي خپل تولیدو. دلته تاسو د زراعت شیان کم شیان چې زراعت پورې مربوط دي هغه نندارتون د خودل شوی دی. نو دلته خو دا ته ګورې دلته ته په دې ټول کې وګورځي دا څومره غورپی دي داسې شی به ته ډېر لږ کم وګوري. مثلا که دلته یو قالینه یو شی وګوري بیا به د زراعت پورې ځکه ارتباطي د مالدارۍ پورې چې دا قالینې خپل د تار چې جوړیږي دا د مالدارۍ پورې اړه لري. یعنې دلته تقریبا 90% پورې ټول مواد اکثره د زراعت او مالدارۍ پورې. مولوی صاحب څومره خوشاله یاست چې دا نندارتون جوړ شوی د امارت اسلامي پر مټ باندې؟ دلته خو خوشاله خو ځکه په دې خو د مصارف هم د دې لپاره
کیږي چې خلک هم پوه شي او موږ هم په خوشاله شو. افغانستان الحمدلله ورځ په ورځ باندې مخ په وړاندې روان دي. ډیر شي نو موږ خود کفیل شو او کوشش کوو چې نور هم خود کفیل شو. او امارت اسلامي نور څه پروګرامونه لري د زراعت په برخه کې او د نورو تاسو ګورئ لکه تاسو خو ګورئ خوشتپې کانال غونې داسې نور دي کمال خان کې کارونه پاتې لري هم به سر تر رسیدي ځای په ځای باندې خلکو ته نوې ځمکې چې ورکول کیږي په اجاره باندې چوکرل شي د خلکو مشکلات اوریدل کیږي او په دې کار روان دي چې څنګه موږ د چرګانو په سېکټر کې داسې نور سېکټرونو کې چې خود کفیل شو. ډیر زیاته مننه. الله کوم پیغام لري لیدونکو ته او هیوادوالو ته زموږ کمره په خدمت. الله دې عزت او خیر شو بس خوشاله اوسئ بس تاسو موږ خلکو ته رسوي عوام ته موږ په دې خوشحالي کو چې افغانستان عوام هم په دې باندې پوه شي چې افغانستان کې الحمدلله ډیر کار شوی دی او لګي دی امارت اسلامي مسؤلین هم کوشش کوي چې افغانستان په خپل خو ودرېږي او په خپل دغه باندې او په ځای دې باندې چې افغانستان ته واردات کیږي صادرات د افغانستان نه فلال هم په ځینې مواردو کې شروع دي چې زیات شي. ډیر زیاته مننه. موږ حق لرو چې د افغان ولس یا د حکومت غږ پورته کړو. ډیر زیاته مننه. د مشاله کوم مخه 200 میلیون ډالر چې ایکسپورټ کېدو د کال ته 900 میلیون ډالر نه پورته تللی ان شاء الله د کال کې 2000 میلیون ته رسیږي ډالر ته. نو دا بس پیشرفتونه چې امارت اسلامي بالکل ډیر زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ. درنو لیدونکو ډیر د خوشبختۍ خبره ده چې د امارت اسلامي هغه جګپور چارواکي دغه نندارتون دراغلي دلته خلک تشویقوي د وطن تولید وپروري. دا زموږ لپاره ډیر د خوشبختۍ خبره ده. را سره پاتې شي دلته به نور دکانونو ته هم ځو او د ګډونوالو سره به هم خبرې اترې لرو. شاده دواره شاده یا کوی ده یا دشتي او دغه کوی به دغه دشتي ده د کوی ده ډیر ډیر رنګونه فرق کوي دشتي کټ کوی او دې قیمتونه سودي او بیا دا څومره وخت کې دغه شات جوړیږي. تقریبا یک ماه یا یک زیاتر از یک ماه یا سال جور میشه در یک فصلش و قیمتاش از 1800 افغانی است. اوس دغه زما پلاس کې چې دغه په څومره وخت او څومره ورځې نیسي چې دا ته شي د پلورلو لپاره آماده شي. تقریبا یک ماه در بر میگیره تا دوره استراحت اصل کامل تصفیه شه و فیلتر شه ما را برای تولید آماده بکنیم. او دغه شات قیمت څومره ده؟ 400 افغانی نیم کیلو است 500. او تاسو دغه نندارتون څخه څومره خوشاله یاست؟ خوشحال به خاطر هستیم که ما میان برند جدید خود بر مشتری خود عرضه میکنیم. یک تولید جدید به بازار نشان میدیم و خود دیگه کمرنگی مردم بسیار است. ډیر زیات کمرنگی ده. بسیار زیاد نسبت به سال گذشته. قدرت توان خرید مردم در کل کم شده چون که عسل غذای سلیقه‌ای است. ما 1 کیلو به 1000 افغانی 1000 افغانی عسل بخوره، روغن بگیره، شکر بگیره، آب بگیره. اوس هم د امارت اسلامي جګپور کسان راغلي ول د نندارتون ته د تشویق لپاره. تاسو د امارت څخه څومره خوشاله یاست چې تاسو څومره تشویق کوي دلته؟ یکونه تشویق ما میشیم امنیت کامل است. ډیر زیاته مننه. او که زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري کامره په خدمت. بیاین از محصولات وطنی خود حمایت بکنین. کمیت مهم نیست، کیفیت مهم است. قیمت هر چی باشه ولی کیفیت داره. تشکر. ډیر زیاته مننه. درنو لیدونکو د دې ورور په خبره وای چې اوس وخت کې دغه بازار هم لږ غونډې بیرنګ شوی دی خو زمونږ په نظر ډیر پرجوش او ډیر ښه بازار دی. درنو لیدونکو موږ ته نور اجازه راکړئ زمونږ برنامه هم په دغه ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا بل خبرونه پورې چې زه نجات احمد نبی زاده سره د خپل همکارانو تخنیکی همکارانو سره چې تاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. په لوی سختن تعالی مو سپارم چې هر چیرته چې یاست آباد او سوکاله اوسئ.